د تلې د میاشتې په شپږمه په ولسمشریزو ټاکنو کې د رای ورکولو ټول مرکزونه د سهار له 7 څخه د مازدیګر تر 3 بجو د هیواد په ګوټ ګوټ کې د رای ورکوونکو پر مخ پرانیستي دي. تاسو د خپلو تذکرو سره چې د نوم ثبتونې تصدیق ولري د رای ورکولو مرکزونو ته ورځئ. ستاسو ګوتې او تذکره ځکه کتل کېږي چې د 2 ځلې رای ورکولو مخه ونیول شي. ستاسو نوم د رای ورکوونکو په نوملړ کې کتل کېږي او ستاسو د تذکرې په شاتنۍ برخه کې په ځانګړي قلم په نښه کېږي. ستاسو ځانګړنې د بایومټریک مامور لخوا ثبتېږي. ستاسو عکس او نور مشخصات په بشپړه توګه خوندي دي او هیڅوک هغو ته لاسرسی نه لري لکه په نورو ملي سندونو، تذکرو او پاسپورټونو کې چې ستاسو عکسونه خوندي وي. په همدې وخت کې ستاسو د کیڼ لاس د شهادت ګوته په داسې رنګ کېږي چې د پاکېدو نه وي. تاسو رایپاڼه د بایومټریک د تصدیق او په رایپاڼې د ټاپې له لګولو وروسته ترلاسه کولی شئ. د رای ورکولو په غرفه کې د خپلې خوښې کاندید ټاکئ. رایپاڼه قطوئ، په صندوق کې اچوئ او له مهاله د باندې وځئ. تاسو یوازې یو ځل رایه ورکولی شئ او ستاسو رایه پټه او خپلواکه ده.